شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د چمن درنو پښتنو ورونو، زموږ د پی ټی ایم ملګري سبا پر 11 بجې لانګ مارچ روانوي. د دې ځای څخه روانېږي تر کوټې پورې. نو موږ د چمن د ملګرو سره دا خواست کوو چې ورور ورسره ملګري شئ. بیا مثال د عبدالخان د ملګرو سره دا خواست کوو چې ورسره ملګري دې شي. د ځنګله د ملګرو سره خواست کوو، د چلاغ د ملګرو سره دا خواست کوو، د کوټ د ملګرو سره دا خواست کوو، د پښین د ملګرو سره دا خواست کوو چې هر سړی د ورور سره ملګري شي. دا زموږ د پرلت په حمایت روان دي. چې کوم دی ځې په کوټه کې هلته کښېنه سمبلۍ و مخ ته پرلت لګوي. نو چې کوم زموږ مطالبې نه وي منل شوي 3 ساعته به دوی ناست دي. نو موږ وار سړي ته دا خواست کوو چې ورسره ملګري شي، ورور دا لانګ مارچ ورسره وکړي. کوم چې زموږ سبا د ماشومانو مظاهره ده، موږ به ټوله ښار ته خواست کوو چې ډېر کوچني ماشومان مه راولئ. موږ سبا سهار مظاهره کوو د دې ځای څخه د ډي سي د ځای پورې. هلته د ډي سي ځای یو مخ ته بیا یو درنه ورکوو، ګاټه شوه، 2 شوې، 3 شوې. موږ هلته ورته کښېنو، دا کوچني مؤمنان ورته کښېنوو. نو موږ دا مظاهره هم سبا د خیره کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه. یقینا د لغړي جات مشران ټول زما په څنګ کې ناست دي. د دوی کور ودانۍ وایو چې دوی زموږ پی ټي ایم دومره سپورټ کوي، ځکه پی ټي ایم چې هم ځي دا یې د پرلت مطالبات وړي د دې پښتونخوا وطن چې کومې سیمې دي د چمن څخه ونیسي بیا تر کوټې پورې د ګورنر هاوسه پورې دا یې ټول د پرلت مطالبات موږ وړو. نو موږ د ټولو ولسونو سره دا خواست کوو چې تاسو زموږ سره په دې کې پوره شرکت وکړئ. بیا د پی ټي ایم ځوانانو د کوټ په خوا لانګ مارچ اعلان کړی دی. زموږ دښمن چالاکه دی، څوک په یو جنګ کوي، څوک په بل جنګ کوي، خو مخ به یې نه سو. چې د دې مخ نه ونه سو، دا د پښتانه آخري جنګ دی. خو په دې جنګ کې موږ ناکامه سو. بیا دې څوک دا کوشش نه کوي چې زه به کامیابه سم، یا بیا پښتون په دې کې عزت پیدا کړي. اول خو موږ ورسره تلو، قسم په خدای چې ورسره تلو. بیا زه دا کالج پورې نه سم تللی، دوی ته در معلومه ده. موږ به دا کار په مخه واخلو. و دوی ته وایو، افغان عبدالخان والا ته وایي، ځنګله والا ته وایي، کوټ والا ته وایي چې دا د یوه سړي نه دی، دا د یوه کور نه دی، دا د یوه کلي نه دی، دا د ټول وطن جنګ دی. خو دا که دا کوټه خوند پر واخلي، دا چمن خوند پر واخلي، دا بل علاقه خوند پر واخلي. نو موږ د ټولو پښتنو سره دا خواست کوو چې په عبدالخان کې افغان قومي یونټ موږ سره کول کړی دي. انشاءالله تعالی هغه به دوی استقبال هم کوي، خلک به هم ورکوي. نور خلکو ته وایي چې هر پښتون باید دا فرض وي چې دا ځوانان پر سوچ باید چې موږ هر رقم سپورټ وکړو، ورسره ملګري سو، تر هغه ځایه پورې ورسېږو. بیا به انشاءالله تعالی چې هلته ورسېږي، انشاءالله تعالی که خدای کول موږ به هم ورځو. نور پښتنو ته وایي چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، هغه مې آخري جنګ دی. و خپل مشران باندې غږ کوو چې دوی پر ټولو کارکنانو غږ وکړي چې لږ لږ ورکړي. دا سیلاب دی، بیا یې د سیلاب مخ هېڅوک نشي راګرځولی. دا اوس علي وزیر دلته راغلی، په بله ورځ یې ونیول. پر څه شی ونیول؟ سمج اسرائیل یې که د اسرائیل څو واره نیولې، دا رقم نور بندیان دي. پر څه شي که ناحقه دي وروره، خلک موږ ته وایي چې دا پاسپورټ حق دی، دا د ظلم حق دی. موږ به کښېنو، که نه دی حق چې یوه شپه ژوند وي نه یې پرېږدو. دا جدوجهد به کوو، ټولو پښتنو ته دا خواست کوو چې اول په سبا کوچنیان ګرد راوباسي، بیا چې هر سړی د کوټې پر دې خلکو سره تللی شي. وروره موږ یې ملګري یو. وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نن 28مه ورځ داسې زموږ په چمن کې پرلت ناست دی. نو دا پرلت چې دی ورځ په ورځ اوږدېږي، ځکه سرکار زموږ خبره هم نه اوري. نو په دې لړ کې هر تنظیم هر ګوند باندې دا مسؤلیت جوړېږي چې د خپله وسه خپل اواز پورته کړي. نو پی ټي ایم چمن دا بهتره وګڼل چې موږ د کوټې په خوا پیدل لانګ مارچ کوو. نو په دا مارچ کې به زموږ سره کلاب الله، ځنګل، عبدالخان، دغه ټول ملګري به په موږ سره یو ځای کېږي. بیا به موږ په کوټه کې په یو غټ احتجاج بدلوو. نو ټولو وطنوالو ته خواست کوو چې سبا د جمعې ورځ اول خپل ماشومان بچیان راوباسي. دا کومه مظاهره چې ده دا کامیابه کړي. د هغه بعده به چې کوم ځوانان لږ طاقت لري، هغه د پی ټي ایم د ځوانانو سره ملګري شي مخ پر کوټه. ځکه موږ هم د پرلت مطالبې وړو. نو په مخ کې چې کوم قومونه راځي، یا کوم کلي، کومې آبادۍ، کوم ښارونه،
دا به موږ د خپلو ستونزو د دې څخه خبرو ځکه د دروازې سره ټوټل جنوبي پښتونخوا متاثره ده. نو یو وار بیا خواست کوم چې سبا خپل ماشومان ټول راولي و د احتجاجي مظاهرې ته د هغه بعد چې کوم ځوانان دي دا د تیار شي د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې مخ پر پټه باندې موږ خپل مزل وکړو. مننه. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ټول پښتانه ولس ته دا وایي چې د پی ټی ایم سره ملګرتیا وکړي، د پی ټی ایم سره پر هر بازار پر هر روډ باندې د دوی ملګرتیا وکړي او تراوزي ځاني مالي تعاون سره وکړي، ځاني تعاون سره وکړي. موږ د پی ټی ایم ملګري د چمنه سره روانېږي در کوټ پورې په لانک مارچ باندې. موږ دا زموږ غیرتمنو پښتنو ته دا وایو چې دوی باید چې په دې ریلي کې ګډون وکړي. که کوم زموږ پرلت دی زموږ پرلت جاري روان دی، زموږ پرلت جاري روان دی چې کوم د پی ټی ایم ملګري دي او د پی ټی ایم کوم ملګري مخ ته چې عبدالله خان دی، زنګل دی، یارو دی، کوچلاغ دی، موږ به دې ټول ته دا خواست کوو باید چې دوی په دې کې ملګرتیا ورسره وکړي. دا د پښتانه په سیاحت ځي، یو د پښتانه په دغه دی روان دي چې کوم دلته پاسپورټ لاګو کېږي دوی د هغه پاسپورټ په خلاف باندې یا کوم مهاجر چې اوړي یا دی په زور باسي دوی د هغه په خلاف باندې خپل جدوجہد کوي، لانک مارچ کوي. نو باید چې ټول پښتانه په دې کې ګډون سره وکړي. که د چمنه څخه بیا در کوټ پورې دا کم غیرتمن پښتانه چې دي باید په دې ګور د دې سره ګډون وکړي. نو کور مودان یو جهان. مننه.